جی خوږو کتونکو نن د موږ سره سلیمان خان ناست دی. سلیمان خان چې و هغه د جنوري په 12مه نیټه په کوټه او د بلوچستان په سیمو کې چې کوم واوره او بارانونه سوي وو، نو سلیمان خان هم هغه کس و چې هغه د 100 څخه زیات کسان داسې وو چې هغه په کان مترزي او مسلم باغ کې بند او د رایستلی وو. اوس به ولاړ سو سلیمان خان سره به خبره کوو. سلیمان خان تر ټولو لومړی دا راته ووایاست چې د جنوري 12مه نیټه ډېره د یخ ورځ و، باران واورې وه، څنګه خیال راغلی چې ستاسو د کور مخ ته پر دا لوی روډ به خلک بند وي او تاسو بې راباسي؟ دا څنګه کیسه وه؟ اوله خبره ته زه د مشال راډیو اورېدونکو ته سلامونه کوم. دا خو د 14 تاریخ واقعه وه. د دې څه یوه ورځ دمخه پر 12 تاریخ هم زموږ د کورو سره تقریبا پر 10 کیلومتره د ګوالي علاقه ورته وایي، په دې کې کانکونان بند وه، 40 کسه وه مزدوران وه، هغوی ما به چاو کړله راویستله دغه ځای څخه. بس په دا ورځ هم بیا په دا جذبه ووتم چې پر دا روډ به ولاړ شي. هسې موږ خبر وو چې لار بنده ده. بیا دا غټه لار ده د خیبر پښتونخوا و د بلوچستان و د پنجاب، دا غټ یو روډ دی. پر دې باندې اوس اکثره د مسافر خلک هم ډېر ځي. نو ما لاړ به چې د مسافر خلکو وګورئ څوک په یو مصیبت کې نه وي، یا موټر نه شي خراب یا بل دا رقم مسله وي. نو زموږ په وطن کې چې د بار یو سړی په تکلیف شي، یعنې یقینا د ټولې علاقې یو توین دی. نو په دا جذبه سره زه ولاړم درې هلته چې ولاړو د 2 بجو څخه بعد هلته لار بنده وه، د کاڼ مترزي څخه بند پراته وو پر 10 کیلومتره. ماښۍ اډه ورته وایي، دغه چې ورتېر شه د ژړ یو چړی ورته وایي. نو هلته چې ورغلو دا لار بنده وه. بیا د 2 بجو څخه هلته قدرتي او توپاني هوا شروع شوله چې هغه به د غرو څخه دا واوره راوړله پر دا موټرانو پر دا روډ به واپسې مښته، یعنې چې کوم موټران پر هغه ځای باندې ولاړ وو ګرده پر هغه ځای باندې به تاوېدله، نه یو مخ ته تللی نه شا ته تللی. هلته بیا موږ دا کوشش وکړي چې دا خلک به بیرته واپس د کاڼ مترزي په خوا وباسو، چونکې د مسلم باغ په خوا لاره هم بنده وه او مسلم باغ چې کوم دی لرې مو د دې ځای څخه. نو بیا دلته موږ دا کوشش وکړي چې اول به دې ځای څخه ګورو، زنانې به ګورو، سپین ږیري به ګورو، یا چې کوم هغه بېګنانې په هغه کې دا کولر و دا شی نه کولر نه او د انسانان یخ نیولي، اول به دا کوشش کوو. نو موږ اول دا ترجیح کوله چې دا کوچنیان هم دا راوباسو. بیا د دې سره بیا ډېر موټران به موږ په دا خپل موټر به ما تړله، دا به مو راایستله د کاڼ مترزي په خوا باندې. بیا چونکې د کاڼ مترزي څخه بیا د خانزي په خوا باندې لار بلکل بیا ایله وه، بیا صفا وه، بنده نه وه. دلته دا پوښتنه راځي چې په ورځ خو بیخي ډېر یخ و، -10 ټمپریچر و، یعنې خلک د کورو نه راوتلو. ته څنګه راووتې؟ دغه جذبه، دغه سوچ، دا فکر څنګه درته راغی؟ دا جذبه دا رقم د موږ چې کوچني وو کوم ټایم چې یو ښه کار چې مو وکړي هغه مور به ډېرې دعاوې ورته کولې. کله کله موږ ځوانان د بازار څخه کور ځو نو وځنډېږو، یا د ملګرو سره ناست یو چې مور ټلیفون وکړي چې ولې وځنډېږې؟ مور دی چا موټر خراب دی دی خدمت کوو، دا 15 منټه موږ ته دعا راکړې بس پیسې دې خدمت وکړه. نو هغه د مور د کوچنیوالي څخه جذبه وکړه. نو دا کار ما مخکې د پخوا څنګه کوي، هغسې ما په کور کې برما ولې دا رقم کارونه برما و، خلکو ته اوبه ورکوه، مسجد ته اوبه ورکوه.